دا آسان کار نه. مثال به تاسو له درکو، یا مثال نه مثالونه چې خبره ته ښه واضح شي. یو سړی سهار منځه ته راځي جومات ته جمعې له، آسان کار دی. صبر غواړي؟ په څه صبر غواړي؟ ما مې پوه وکړه. خوب نه ځان صبرول، په یخو اوبو اودس کول تکلیف تېروي، توره تیاره ده یا زناور دي یا د دشمن یره ده او جومات ته روان دي. شیطان وایي وده شه بارک الله فیک، دغه سره مقابله ده. یخني ده، ګرمي ده، سیلۍ ده، توپان دی، واوره ده. وځواني، په ځوانۍ کې څه کوي چې بوډا شي بیا به وکړي، نور څه شته وروسته به وکړي، ډوټۍ له چېتلي بیا به وکړي. دا هم ده. بیا به توبه وباسي که نه، نن یې پرېږده، بیا به توبه وباسي. او کیدای شي ښځه سړي ته وایي چې مه ځه مانځله، او کیدای شي بچي ووایي چې مانځله مه ځه، او کیدای شي موسم دومره مزېدار دی چې دا موسم ورته وایي مه ځه مانځله، یا ورپسې ځه بیا. ډېرې خبرې دي، د دې ټولو سره مقابله کول آسان کار دی. نو څه غواړي؟ صبر. دا چې د سهار په منځه کې په د اولني صف کې ولاړي که نه، په د امام پسې شاته د معمولي خلک مه ګڼوئ. دوی په ډېر سخت پې ایښودي دي او دلته راغلي دي، والله چې په ډېر سخت پې ایښودي. دویم مثال والا او دا ښکلی ځکه تاسو پرې درس کې ناست یې، دې کې ناسته د څه نه صبرول غواړي ځان؟ موبایل نه، فیسبوک دی، ټیک ټاک دی، یوټیوب دی، گپ شپ نه ځان صبرول، چکرو نه، خوب نه، بازارونو نه، لډو ګیم تاش او دې شینو نه. سهار ستړی ومه، زه خو مزدورۍ له تللی وم، بدن مې یاره مات دی. بل ذهن کې راوړي تاسو ته به دا ټول راغلي، ما ته پته ده موږ ټولو ته راځي، خو موږ د خفې کېدو دلته راشو. یاره بیمار یم، نن ښه نه یم، ځای لري دی، بارک الله فیک، لږ کار مې دی، بیا چوټي ده، بیا داسې ورځ نه راځي. کور ته به ټلیفون وکړمه، شیطان ورته وایي چې مه کوه، بیا به په موبایل واورمه، بارک الله فیک. پروګرامونه پرېښوده، یاره لاړ شه هلته و استراحه ده، پروګرام دی، واده دی، ښادي ده، غم دی. سامان به د کار پوره کړم چې سهار ته تیار یم، بارک الله فیک. دا ټولې خبرې ما تا ته راغلي، که زه د خپلې شروع کړم ما ته هم راغلي دي. لایف به واورم کمره کې، څه تختې خو نه دا به کیم ده که نه، څه تختې خو نه شیخ صاحب مړ کېږي، نه زه مړ کېږم، داسې تختې خو نه، دیم شتې زه بیا به یو بل به لاړ شو، بل هفته کې به لاړ شو. ځواني ده لا، بارک الله فیک. په ځوانۍ کې څوک دومره سخته خو نه تېرېږي چې درسونو کې راځي. درس اوږد دی، لږ لنډ وی بیا تلم، چې اوږد له نه راځي دی لنډ هم نه راځي. یو ورځ به چکر ولګو ولاړ به شو، بل یو ورځ کې قصه پاتې شي، یو ورځ او بیا داسې پسې ځه او داسې پسې ځه او سبحان الله. هغه چې راغی په دې هر څه چې خپه کېښوده، والله وله څه څه ورنه کړو. صرف دا ګوره، صرف دا، نوره ته نه وایم، زما موضوع دا نه ده چې دین مجالسو کې تا ته څه میلاوي. صرف دا حدیث کې راځي چې دا خلک چې کله پاسي
نو الله ورته وی قوموا مغفورا لكم، تاسو پاسې الله ستاسو ګناهونه بخښلي دي. قد بدلت سیئاتکم حسنات، صرف دا نه ده، ستاسو هغه بدیانې چې وي هغه الله په نیکیانو بدلې کړي دي. وی ملائکه وی الله ته چې یا الله فیهم فلان، هغه پلانې پکې ناست هغه درس له نه و راغلی، بیان له نه و راغلی، هغه څه کار و. الله ورته وی دا داسې قوم دی دوی سره چې څوک کیني هغه هم بخښلی کېږي. ښه درېیمه مثال به دله درکړم او بیا به مخکې ځو. پیسې د الله په لار کې لګول صبر غواړي. ها نو د څه نه صبر غواړي؟ تاسو به د الله په لار کې لګولي، څه رکاوټونه خو به راغلي که نه؟ غریبۍ نه یره غریب به شم. اقامه اقامې خو دا بعض داسې کړي دي که نه چې دې چې نه جوړه کړي دي. که ته ورته هر څه وایې دا اقامه کته او اقامه بره. ها بله زموږ له ځانه د رزق درک نه لګي، موږ پسې ړانده شو او ته پکې د صدقې یادې. یا خو دې ښکاري تاسو ته نه دي ورکړي ځکه دې باب کې لږ دغه یې. که د صدقو دا حال وي نو کلي ته به کله ځو؟ ته به چې د دنیا به بل طرف واړول، هلته به یې چاله ورکو. بارک الله فیک، څومره ښایسته خبره. دا شیطان موږ ته ناشنا خبرې زړه ته راچوي. هلته اورې دلته صدقه حرامه ده، دلته مسلمانان نه دي. بله ماتې نشتي، چې ډېرې شي بیا به یې ورکو، او چې ډېرې شي بیا وایي چې ډېرې شي بیا به یې ورکو. یاره څه ناشنا خبره دې وکړه، دا کور ته چې لېږم دا صدقه نه ده؟ دا پوره ده که نه؟ بس دغې ته رڼه ولګوه. زه منم دا هم صدقه ده، ګوره دې نه انکار نه کوم، دا صدقه ده، خو تصیب دغې ته خو مبروزه ده. داسې چې هر سړی دا وایي چې ښځو بچي باندې مال لګول دغه صدقه ده او بهر به نه لګول، دا بهر خلک به څه کوي؟ دا بهر غریبانو له به څوک ورکوي؟ نور څه شتي؟ موږ یې راړولی نه شو، دی وایي چې مخه تې والی، یعنې موږ ځان له څه حال دی وایو چې یا الله ویې ګټو، دی وایي چې ویې لګوه د الله په لار کې. دا څه چې لګومه، دا څه چې لګومه او دا څه چې اوس لګي دا ټوله څه دا دقیق شان څنګه چې دی ورو ورو. الغرض رکاوټونه دي، کنډونه دي، په دې هر څه چې تېرېږي صبر. بل دا ووایم، ته چې سهار لاړ شي مزدورۍ له، د شپې راشي، څومره سخته تا تېره کړې ده، څومره خوله تا نه تلې ده، څومره خواهشات، څومره سکون او ارام تا پرېښودی، او تا په دې کې روپۍ وګټله، او دا روپۍ بیا د الله په لار کې ورکول، دا صبر نه غواړي؟ صبر غواړي. اوس پوه شئ که نه؟ نو اولنی قسم د صبر د څه دی؟ صبر د الله په بندګۍ. الله خپل پیغمبر ته څه وایي؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. پیغمبر د خپل کور والو ته او د خپل اهل ته د مانځه وایه او صبر پې کوه. هلته د څه پې کوه؟ د بچو او د ښځې او د خپلوانو تربیت په دین کول دا ور اسان کار نه دی. دا څه غواړي؟ صبر. دا بچی به لازم ستا خبره مني؟ نه. دا مور پلار به لازم ستا خبره مني؟ نه. دا ښځه به لازم ستا خبره مني؟ نه. او څنګه چې ته د دوی نه دینداري غواړې داسې به کېږي؟ نه. نو دا هر څه څه غواړي؟ دا صبر غواړي، غوټه سینه غواړي. دا هم عبادت دی. الله پیغمبر ته وایي صبر کوه. زه درته یو حدیث ذکر کوم چې دا زړه م خوشحاله شي، او دا تحفه ویسئ نن دې درس ته. دا حدیث امام طبراني راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان من ورائکم ایام الصبر. صحابه کرامو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مخې ته ورځې را روانې دي د څه؟ د صبر. څه مطلب دی صبر ورځې؟ یعنی صبر به ډېر کول پکاري. المتمسک فیهن یومئذ، وګوته کېدې خوشحالۍ ته په دغه ورځو کې د صبر د ورځې فتنې چې به ډېرې شي او دا مسلې به ډېرې شي او بېدیني به عامه شي،
په دغه ورځو کې چې څوک صبر وکړي او خپل دین راونیسي الله به ورله اجر ورکوي بمثل ما انتم علیه. څوک چې ستاسو لار راونیسي، یعنې چا چې د صحابه کرام لار راونیو، دا اجر د هغوی دپاره دی. کاجر 50 منکم، لکه یو سړي چې عمل وکړو الله به ورله ستاسو د 50 عمره اجر ورکوي. یو کس عمل وکړو، یو عمل وکړو، اجر یې څومره دی؟ د 50 د صحابه کرامو د عمل د اجر دی. هغو ته یا رسول الله د 50 د هغوی نه که زموږ نه؟ وی نه بل منکم، تاسو کې. یو روایت کې راځي دا پسې د هغې نه مخکې شه اجر 50 شهیدا منکم. د دغه فتنو په دې دور کې او د صبر په دې ورځو کې چې چا صبر وکړو او لار د پیغمبر مضبوطه راونیوه، الله به ورله د 50 شهیدانو صحابه کرامو اجر ورکوي. واوره، 50 صحابه کرام شهیدان، جعلنا الله منهم، الله دې موږ هم دغو کې شمار کړي. امام ابو داود، امام ترمذي هغه حدیث داسې دی: ان من ورائکم ایاما، مخې ته ورځې را روانې دي، الصبر فیهن مثل القبض علی الجمر، په دغه ورځو کې دینداري کول او په دین باندې صبر کول سکروټه په لاس کې نیول دي. دا زموږ د ورځې ده، دینداري ورب الکعبه سکروټه په لاس کې نیول دي، داسې ګران شوي دي. للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. فهغه ورځو کې په دین باندې عمل کوونکي لره ستاسو د 50 کسانو اجر به میلاویږي. خوشحالي حدیث دی که نه دی؟ خو اهمه خبره پکې څه ده؟ الصبر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اسلام په اوله کې ناشنا و، بیا به ناشنا شي. او زموږ دور دغه د اسلام ناشنا شوی. په دې د اسلام په دې ناشناهۍ کې په دین باندې عمل کو دا ډېر ګران کار دی. او بیا ځوانان، زه پرون مو دې ملګرو ته لګیا او زه په مخه دا وایم زما د ځوانان انتهایي خوښې چې دینداري پکې وي. ځکه چې یو دې ورځو ته وګوره، دې فتنو ته وګوره، دې نیټ ته وګوره، د زنانو ته وګوره، کومې چې فحاشې زنانه دي، فحاشۍ ته وګوره، حرامو ته وګوره، خواهشاتو ته وګوره، او بیا سرې ځوانۍ ته وګوره، او بیا ښایست ته وګوره، او بیا طاقت ته وګوره. او د هر څه باوجود یو سړي ځان کنټرول کړی د الله عبادت کوي، دا سړی د تندي د ښکلولو لایق دی که نه؟ ښه، نو په دې کې ټول په هره بندګۍ باندې صبر راغی، که هغه واجب دي، که هغه سنت ته کې د الله لارې ته دعوت کول، علم یې زده کول، خلکو ته ښه لار ښوول، د بدې نه منع کول، دا ټول پکې دننه راغلي. دویم قسم صبر څه دی؟ ځان د الله د نافرمانۍ نه صبرول. ځان د الله د نافرمانۍ نه صبرول. ګوره، شیطان کوشش کوي چې تا راکاږي څه ته؟ د الله نافرمانۍ ته. ستا نفس هم تا دغې ته راکاږي. ان النفس لامارة بالسوء، نفس امر کوي انسان ته د ګناه د کولو. ښه، نو دلته اوس څه ته ضرورت دی؟ صبر ته. یوسف علیه السلام خو ته یاد دی که څه چلې کړه؟ څنګه یې صبر کړه؟ زلیخې ورله دعوت ته څه ورکو؟ د زینا، او هغه ځان څه کو؟ ځان یې صبر کو. اوس ناشنا صبر و د هغه سره، او ولې به ورسره نه وه پیغمبر. اوس ګوره ګناه ته ګوره، لکه مشهوره ګناه چې نن سبا کېږي نیټ ته ده، نیټ کې چې رقمې جاخېږي. او تا سره دا موبایل په لاس کې دی، صحیح شو؟ خوا او شا کې څوک په مخلوق کې نشته چې تا ویني. په دې کې چې ته یو بټن ووایې، په دې کې هر څه راوړي: فلم، سندره، فحاشي، دمتوب، بېغیرتوب، ډلهتوب، دوستوب، او داسې پسې ځه، هر شی پکې راوړي. او ته ځوان یې، او ستا خواهشات هم دي، او بیا ته مسافر هم یې، او بیا طاقت تیم شتي، او نیټ در سره هم شتي، او هر څه شتي. او ته دا وایې
چې زما رب معیني زه یې نشم کولی، دا څه غواړي؟ صبر غواړي. د دې هر څه نه ځان صبرول دا ډېر ګران کار دی. دا څه دی؟ ګران کار دی. درې کسان قصه تاسو ته معلومه ده هغه غار کې چې بند شي، معلومه ده که نه؟ نو هغه یو کس وی یا الله وی زما د تره لور وه او زه پرې ډېر مین وم، ډېر مین وم. نو هغې ما نه ورځ د پیسو مطالبه وکړه، څه ضرورت وي پیسو ته راغلی. نو ما ورته ویل دا به هله درکړم چې کله ته ما ته موقع راکړې تا سره د فحاشۍ د کولو. هغه پیسې وې ما هغې له پیدا کړې کومې چې هغې غوښتلې وې چې علما ورکړې او زه کېناستم د هغې د څلورو اندامونو په منځ کې. دا کنایت دی د دې چې یعنې زه بلکل تیار شومه زنا ته. وی هغې ما ته وی چې یا عبدالله، ای د الله بنده، اتق الله، ویرېږه د الله نه. وی الله ستا د یېرې نه د دقه ځینه راپاڅېدلی د لوی صبر غواړي او د غر امره صبر غواړي او د غر نم غټ صبر غواړي. ځواني او په دغه جنۍ مینې او موقع میلاو شوه او د خپو او د لاسونو منځ کې ورته ناستې او هغه تا منع کولی په زور نشي او سړی د دقه ځینه راپاسي، دا څه غواړي؟ صبر غواړي. ډېرو کې خو دا صبر نشتی چې دا فیسبوک داسې واړی، یعنې جنۍ تصویر راغی دا صبر پکې نشتی چې دا واړی، دا نشتی. نو د جنۍ نه راپاسېده دا څومره اوچت صبر به غواړي که نه؟ معمولي صبر به غواړي؟ غټ صبر. ښه یو ځای کې ته لګیا یې کار کوې او ستا په شان نور خلک هم کار کوي، هغوی د میاشتې 15,000 ګټي، ته د میاشتې 1,000 ریاله ګټي، ځکه چې هغوی پکې حرام کوي. د دې 4,000 ریالو نه ځان صبرول دا ګران کار دی. فرق ته وګوره، 15,000 ګټي ته 1,000 ګټي، ته چې 15 میاشتې کار وکړې ته د هغوی همره پیسې ګټي، هغوی ښه په ارام 15,000 ګټي. خو دا غټ صبر غواړي چې ته دغه 4,000 نه ځان صبر کړې او ځان ته دا خبره رایاده کړي چې الله معیني. قرآن کې الله سورة الانسان کې دا خبره کړې ده، دې ته سورة الدهر هم وایي. د جنتیانو باره کې الله وایي وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله چې دوی له دا جنت ورکو که نه او دا ریخم، نو دی ورته د صبر د لاس ورکړی، بما صبرو. نو مفسرین وایي بعض وایي صبروا عن معصیة الله، دوی ځان صبر کړی د څه نه؟ د الله د نافرمانۍ. دریم قسم صبر او اخرنی الصبر على القدر، په تقدیر باندې صبر کول. تقدیر څه ته وایي؟ چې څه ستا باره کې الله لیکلي او چې څه دي زه پرې راضي یم، به دغه صبر دی. دا ډېر غټ ایمان غواړي جی چې تقدیر نه منکر شي خو کافر کیږي، خو په دې تقدیر باندې صبر لوی ایمان غواړي، لوی ایمان. لکه ګوره کیدای شي په تقدیر کې د خپلوانو بیلتونې ګران کار نه دی، پلار مړ شو، ښځه مړه شوه، مور مړه شوه، مال تاوان، دکان وسوځېد، سیلاب راغلی، لکه دا اوس چې سیلاب راغلی د کروړو ځمکې پکې د بازو لاړې، چې صبر پکې نه و بس پکې لیوني شوي دي. ها روغ بدنو پرون روغ نن بیمار پروت دی او داسې پسې بیا زه ډېر مصیبتونه دي. الله قرآن کې څه وایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. خامخا الله وایي خامخا بله خبره پکې نشته، خامخا به زه په تاسو امتحان راولم د یرې په شکل کې، د لوږې په شکل کې، د مال د کمولو په شکل کې او د نفسونو د کمولو په شکل کې، یعنې خپلوان به درنه والم، والثمرات او د میوو د کمولو په شکل کې. او اجر بیا د چا دپاره دی؟ صبر کوونکو دپاره. ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه که نه، ما ځان په دې عادت کوي چې دې کې به خیر وي، بس ژوند به دې په سکون. ما سره ډېر ملګري
لکه میلاو شوي د دې درسونو کې چې کم ناست اکثر ما ته دا وایي څو راته ووایي چې کله نه موږ دې درسونو کې ناست یو الله موږ ته هدایت ته نیغې لار کړی دی وایي د هغې نه مخکې چې به موږ ته یو 10 روپۍ تاوان ورسېدو نو د شپې به موږ له خوب نه راتو اوس وایي د زرګاو تاوان او زمونږ د زړه داسې مطمئن چې تپوس یې مه کوه ځکه چې هلته د ده اوس صبر پیدا شو په دې چې دا تقدیر کې الله لیکلي دی او الله چې څه لیکلي به یې کیفی وګوره یو حدیث دوه ته وایم اوس یې یو منټ دوه پاتې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو امام ترمذي دا حدیث راوړی دی ای الناس اشد بلاء په دې خلکو کې زیات امتحانونه په چا راځي پیغمبر وتی الانبیاء پیغمبرانو ډېرې سختې راځي ثم الامثل فالامثل بیا چې څوک په دغه لار رواني نږدې یبتلى الرجل على حسب دینه په سړي باندې امتحان د ده د دیندارۍ امره راځي فإن كان في دینه صلبا اشتد بلاؤه که چېرته دا سړی په دې خپله دیندارۍ کې سخي نو بیا ګورې ډېرو سختو ته ملا وتړه وإن كان في دینه رقه او که په دیندارۍ کې نرمي ابتلي على قدر دینه نو بیا د هغې امره سخته پرې راځي داسې غټه پرې نه راځي بیا واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو بنده باندې سخت یي حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه خطيئه د کوم وخت پورې دا سخت چې کله په ده باندې داسې ورځ راشي چې دی د الله په ځمکه باندې ګرځي او په ده باندې به یو ګناه هم نه وي داسې الله د ګناهونو نه صبر کړي یو ګناه هم په ده باندې نه وي او په ځمکه باندې ګرځي او یو حدیث کې داسې راځي امام احمد امام ابو داود راوړی دی چې کله الله یو بنده له په تقدیر کې په جنت کې ډېره اوچته مرتبه لیکلی خو دا سړی هغې ته په خپل عمل نشي رسېدی عمل یې څه دی کمزوری دی ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده یا په الله سخته راولي په بدن کې یا په مال کې یا په بچو کې ثم صبره على ذلك بیا وله صبر ورکړي په دې باندې نو دقه ځي ته یې ورسوي کوم ځای چې الله دله په جنت کې لیکلی دی بغیر د دې سختو نه دی هغه ځي ته رسېدی شو